السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې په خپل نمبر باندې د واتس اپ آی ډي جوړه کړئ چې هیڅ کله کې بیا څه مشکل را پیدا نشي نو تاسو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ په صحیح طریقې سره په خپل موبایل کې د واتس اپ آی ډي جوړه کړو نو تاسو به اول په خپل موبایل کې واتس اپ کولاو کړئ چې کله مو په واتس اپ باندې کلیک وکړو نو تاسو دغه واتس اپ به کولاو شي او دغه آپشن به تاسو کلیک کړئ چې کله مو دغه آپشن کلیک کو دلته به تاسو هغه نمبر ورکوي په کم نمبر چې تاسو غواړئ خپل واتس اپ آی ډي جوړه کړئ نو چې کله مو دلته دغه نمبر ولیکو نو بیا به دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ دغلته ما دغه نمبر ولیکو او دغه بټن مې کلیک کړه نو دلته تاسو ګورئ دوه آپشنز دي چې یو ایډیټ دی بل اوکې دی کو تاسو غواړئ دغه نمبر کې ایډیټینګ وکړئ نو دغه ایډیټ به کلیک کړئ کو غواړئ چې دغه نمبر صحیح دی نو تاسو به سمپل دغه اوکې بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو بیا دغه نیکسټ بټن کلیک کړئ او دلته به تاسو ته یو شپږ انچي کوډ راشي نو تاسو ګورئ چې دغه نمبر ویریفای کیږي او دغه شپږ انچي کوډ به دلته اوس دغه نمبر ته راشي نو تاسو ګورئ چې دغه شپږ انچي کوډ دلته راغی تاسو چې کله بیا دوباره خپل واتس اپ کولاوئ په خپل کمبل موبایل کې یا دغه موبایل کې چې کله تاسو لاګ آوټ شئ نو دغه شپږ انچي کوډ به تاسو نه غواړي نو دلته تاسو کولی شئ خپل واتس اپ نوم ولیکئ په کم نمبر چې تاسو غواړئ واتس اپ جوړ کړئ او دغه آپشن به تاسو کلیک کړئ نو تاسو د موبایل تصویرن به تاسو ته کولاو شي تاسو ته به راواوړي او تاسو کولی شئ په دغه کې خپل پروفایل تصویر خوښ کړئ نو زه غواړم چې دلته د خپل پروفایل لپاره دغه تصویر خوښ کم دغه تصویر سلیکټ کم نو دغه تصویر باندې زه کلیک کوم او دغه ډن آپشن کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې دغلته واتس اپ باندې دغه تصویر ولګېدو نو بیا به تاسو دغه نیکسټ بټن کلیک کړئ چې کله مو په دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو دلته بس تاسو واتس اپ جوړ شي او دلته اوس کولی شئ تاسو هر چا سره په خپل واتس اپ کې رابطه وکړئ نو دغه آپشن په ذریعه باندې تاسو کولی شئ خپل ټول کانټیکټس راواړوئ د کم کسانو نمبر چې تاسو ته په واتس اپ کې وي نو دلته تر اوسه پورې لا کم نمبر ما سره د چا نشته ځکه دلته ماته نه شو کوي نو کو تاسو سره د چا نمبر وي هغه ټولې دغلته تاسو ته بیا راوړي نو ګران دوستانو امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي تر بلې ویډیو د الله په امان